Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو لوی اختر هم را روان ده، نو پکار ده چې تاسو د لوی اختر نه مخکې په خپل واتساپ کې دغه کار ضرور وکړئ. دوستانو ډیر خوندور ډیر د کمال اپلیکیشن دی عموما د لوی اختر لپاره. ورکوټي اختر کې هم پکارېږي خو را روان دی لوی اختر، نو پکار ده چې دغه اپلیکیشن دغه کار په خپل موبایل کې وکړئ. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل هر یو ملګري وي هغه ته اختر مبارکي ولیږئ. ډیر ښکلی انداز سره، ډیر په زړه پورې انداز سره. دوستانو دا کیږي څنګه؟ دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې یې انسټال کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړه دغې ته وایي عید مبارک سټیکرې. دوستانو ډیر خوندور ډیر د کمال سټیکرې په دې کې موجود دي چې کله هم تاسو په واتساپ کې خپل ملګرو ته اختر مبارکي لیکئ نو تاسو ورته لیکئ چې بس اختر مبارک شه. نو پکار ده چې تاسو ورته ښکلی ډیزاین کې ښکلی خوندور ډیزاین کې ورته ولګئ. دوستانو دې خوا کې د سټیکرو سره تاسو ته جمع ښکاري، په دې جمع به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو ایډ کړئ. ما الریډي دا ایډ کړي نو ځکه ماته اوکې راځي. سمه ده دوستانو، دا ټول ما خپل واتساپ کې ایډ کړي دي. نو تاسو ته به راشي ایډ، نو تاسو به هلته ایډ کړئ. چې کله هم تاسو ایډ کړ نو تاسو به دلته وګورئ چې کله هم تاسو واتساپ خلاصوئ نو تاسو ته به واتساپ کې څه وي. نو ګورئ د مثال په طور دې ته زه لیکم نو تاسو به دلته ایموجي ته راشئ، بیا به تاسو دلته راشئ. سمه ده. نو ګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري دا هغه ټول اختر مبارکۍ والا دي چې ما دلته ایډ کړه. نو ګورئ ښکلی په زړه پورې تاسو اختر مبارکي ورته لیږلی شئ. ګورئ ډېر ښکلي او ډېر په زړه پورې سټیکرې دلته موجود دي. نو دوستانو ضرور دغه اپلیکیشن خپل واتساپ کې انسټال کړئ. ډېر د کمال دی او ډېر خوندور به ښکاري. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره حتما لایک او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. نو دا وننۍ ویډیو تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې به یاد ساتئ.